السلام علیکم. دا ویډیو هغه کسانو لپاره ده چې کوم د چای څښلو شوقیان دي او ډوډۍ پسې خامخا چای څکي. که چېرې تاسو ډوډۍ پسې خامخا چای څکئ د دې نقصاناتو نه ځان خبر کړئ. په لومړي نمبر د چای څښلو دا نقصان دی خاص کر ډوډۍ پسې. کله چې تاسو ډوډۍ وخورئ خوراک وکئ او هغې کې آیرن چې کوم مقدار وي نو په دې چایو کې داسې یو ماده ده چې هغه آیرن جذب کېدو ته نه پرېږدي، یعنې بدن کې شاملېدو ته او وینه کې شاملېدو ته هغه نه پرېږدي. هغه ماده په چایو کې موجود ده. نو چې تاسو څنګه آیرن وخورئ، مثال تاسو ډوډۍ وخوړه، اینه مو خوړه، پالک مو خوړه یا دالونه مو استعمال کوئ کې آیرن وافر مقدار کې وي او تاسو پسې چای وڅښله نو ستاسو هغه آیرن چې کوم دی هغه ستاسو بدن ته جذب نشي او به نه رسي. نو چې کله ستاسو بدن ته آیرن نه رسي نو ستاسو به د وینې کمی راځي. کم خلک هم چې ډوډۍ پسې چای څکي هغوی ته به آیرن ډیفیشنسي وي، یعنې وینه به کمه وي، رنګ به یې زیړ زیړ وي. دویم په ډوډۍ پسې یکدم د چای څښلو دا نقصان دی چې تیزابیت به وي، خلک وایي زړه مې سوځي، معده به سوځي، جلن به وي، ډرکي به ورته راځي، قبض مسله به، مطلب د معدې چې څومره مسلې وي هغه کس ته به خامخا وي چې کوم په ډوډۍ پسې یکدم چای څکي. په دریم نمبر باندې ډوډۍ پسې د چای څښلو دا نقصان دی چې غاښونه به د هغه کس زیړ وي او داغونه به وي، مختلف داغونه وي، یا به تور تور داغونه وي، خړ خړ داغونه وي او یا به ټول غاښونه زیړ وي. نو دا همدغه نقصان دی چې تاسو ډوډۍ پسې یکدم چای څکئ. ډوډۍ پسې چای څکل نه صرف آیرن هغه جذب کول چې هغه بندوي بلکې زینک او کیلشیم چې کوم خوراک تاسو د زینک یا کیلشیم والو کوئ نو هغه هم بدن کې نه شاملېږي. نو چې کله ستاسو بدن کې زینک او کیلشیم نه شاملېږي نو ستاسو به د جوړونو دردونه وي، د پټو دردونه وي، د هډوکو مسلې هم درته ډېرې زیاتې وي. یعنې تاسو ازمېښت وکئ چې کوم خلک په ډوډۍ پسې خامخا چای څکي یو خو به رنګ زیړ وي، بل به د هډوکو او د پټو مسلې ډېرې زیاتې وي. دغسې ډوډۍ پسې د چای څښلو یو بل نقصان چې کوم دی هغه دی داسې کس په انسومنیا ښکار، یعنې بېخوابي به یې ورته، خوب به په سکون نه وي، بېچیني به ورته ډېره زیاته وي. نو دا ټول نقصانات چې کوم دي دا ډوډۍ پسې د یکدم چای څښلو دي. حل د دې څه دی؟ حل دا دی چې ګوره کله هم تاسو ډوډۍ وخورئ یکدم ورپسې اوبه هم مه څښئ او چای هم مه څښئ. کم از کم نیمه ګنټه او سیوا نه سیوا 1 ګنټه ټایم پورې تاسو دې کې وقفه راولئ. هغې نه پس تاسو چای بالکل څښلی شي، بیا به دومره نقصان نه کیږي. خو چې کله تاسو ډوډۍ یکدم وخورئ ورپسې چای څښئ نو د وینې کمی به هم درته وي، د کیلشیم زینک کمی هم درته وي، معده هم خرابوي، جوړونو دردونه مو وي او نور چې ما څومره ذکر کړی د مسلې به تاسو ته بیا راپېښېږي. نو د چایو نه زه تاسو منع کوم نه، خو یو طریقې سره تاسو څښئ، یو خو ډېره مه څښئ، لږه څښئ. نو کوشش کوئ چې چای کم نه کم استعمالوئ او که تاسو څښئ نو ډوډۍ پسې یکدم مه څښئ. امید دی دا معلوماتي ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. که چېرې تاسو دې ویډیو فایده درکړي نو دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې کوم د چای شوقیان یي هغوی ته دا ویډیو شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي، معلوماتو ته میلاو شي. ډېره مننه. الله حافظ.